د نن چهارشنبې ورځې مهم خبرونه. د کابل په سروبي ولسوالۍ کې په 2,800,000 ډالر 8 ټولګټې پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي. د ملي دفاع وزارت لومړي مرستیال محترم ملا محمد فاضل مظلوم د روغتیايي چارو قومندانۍ له بېلابېلو څانګو څخه لیدنه وکړه. ننګرهار ولایت مرکز د جلال آباد ښار شپږمې ناحیې اړوند سور مکتب سیمه کې د ښاروالۍ ادارې په 19 میلیونه افغانیو مالي لګښت د یو سړک او یو پل د جوړولو چارې پیل شوي. د کندهار ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست مسؤلین وایي تر دې دمه په دې ولایت کې په 40,000 کروندګرو د غوره حاصلاتو او کارکیلي په موخه اصلاح شوي تخمونه ویشلي دي. د کابل والي مولوي امین الله عبید د کابل په میربچه کوټ ولسوالۍ کې د 2 پروژو پرانیسته وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مرستیال او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې اساسي او ورسره مل پلاوي د نشهیي توکو پر وړاندې پر ګډې مبارزې ټینګار کړی دی. د افغانستان د اقتصاد وزارت د بریتانیا او آلمان د وروستیو مرستو څخه هرکلی کړی او له نورو هیوادونو او نړیوالو ادارو هم د ورته مرستو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د اهل تشیع علماو او متنفذینو ټولنې مشر سید حسن فاضل د اسلامي نظام او یووالي استحکام غونډه کې وایي چې ټول افغانان هغه که شیعه وي که سني د اسلامي نظام ترڅنګ ولاړ دي. نوموړی زیاتوي چې د افغانانو ترمنځ قومي او مذهبي تبعیض ځای نه لري. د کورنیو چارو سرپرست وزیر خلیفه سراج الدین حقانی خوست د سفر په ترڅ کې د دغه ولایت په ملکي تخصصي روغتون کې د ناروغانو پوښتنه کړې. ښاغلي حقانی د یاد روغتون څخه د لیدنې پر مهال د دې روغتون د مسؤلینو ستونزې اورېدلې او د حل ډاډ یې ورکړی دی.